بسم الله الرحمن الرحیم. په تېر ساعت کې موږ تاسې د مستقیم خط او د دایرې حالتونه وڅېړل چې مستقیم خط له دایرې څخه د باندې واقع وو او په دوم حالت کې مستقیم خط له دایرې سره په بهرنۍ نقطه کې په یوه نقطه کې مماس وو. بیا مو له هغه څخه وروسته ولوستل چې مستقیم خط ته دایره په دوو نقطو کې قطع کړې وه. دغه حالتونه موږ تاسې ولوستل. اوس راځو نوی درس مو دی د دایرو موقعیت نسبت یو بل ته. دوی دایرې راکول شوي دي، د دغو حالتونه موږ تاسې څېړو. آیا دوی یو بل سره متقاطع دي، مماس دي، یو له بل سره متنافرې دي، په کوم حالت کې دي؟ دغه موږ تاسې څېړو. دغه شکل ته که چېرې موږ تاسې ځیر شو شکل ته وګورو، په دې شکل کې دوې دایرې راکول شوي دي. یا مثلا یو سایکل دی، د سایکل دوې چکې دي یا دوه ټایرونه دي. دغه خپله دایروي شکل دی، د دایرې په مرسته باندې دغه چکې جوړې شوي دي یا دا سایکل ټایرونه جوړ شوي دي. اوس نو دغه دوه ټایرونه یا دا دوه سایکل دوه چکې یو له بل سره کوم حالت لري؟ دا به تاسې فکر باندې وکړئ. آیا دا دواړه یو له بل سره متقاطع دي، یو له بل سره مماس دي، او که یو له بل څخه متنافر دي، یعنې یو له بل څخه لرې دي، کومه ګډه نقطه نه لري؟ دا به تاسې وګورئ. معلوم دا د واحد یو له بل څخه لرې ده، دا دومره فاصله لري، په دې فاصله کې کوم ګډه نقطه نشته ورسره. نو اوس راځو موږ تاسې د دې دایرو حالتونه څېړو. دا فعالیت به تاسې د وګورئ چې داسې یوه دایره رسمه کړئ چې هغه یې دایرې رسمه کړئ چې هغه یو له بل سره دوې ګډې نقطې ولري، یو له بل سره یوه ګډه نقطه ولري، یو له بل سره هېڅ ګډه نقطه ونه لري. تاسې به دغه حالتونه وڅېړئ. اوس راځو موږ تاسې د دایرو ترمنځ لومړني حالت راځو. په دې حالت کې لومړنی حالت دا دی چې که چېرې دوې دایرې موږ تاسې ولرو، د دوی هغه واټن د مرکزونو واټن یو له بل څخه د چی څخه زیات وي؟ د دواړو شعاګانو له مجموعې څخه زیات وي. که چېرې د دغو دوو دایرو یوه دغه شعاع ده، د دې ځای تر دې ځای پر دغه شعاع، او بله هم د دې ځای تر دې ځای پر دغه شعاع، دغه دوې شعاګانې که موږ تاسې سره جمع کړو، بېرته هم ده د دوی هغه د مرکزونو فاصله چې کوم ډي موږ تاسې لرو، دغه ډي ډسټنس فاصله هغه بېرته هم ورڅخه لویه وي. نو چې کله ډي فاصله لویه وه له آر جمع آر زبر څخه، یعنی آر دا شعاع ده او آر زبر مو هم د بلې دایرې شعاع ده، د دغو له مجموعې څخه بېرته هم زیاته وه. نو موږ تاسې وایو چې دا دواړه دایرې یو له بل سره کومه ګډه نقطه نه لري، یعنې یو له بل سره متنافرې دي، هېڅ کوم ګډه نقطه یې نشته دغو دواړو دایرو ترمنځ. په دوهم حالت کې که چېرې د دوی هغه حالت ته وګورو، د مرکزونو فاصله یې د دواړو دایرو د مرکزونو فاصله یو له بل سره جمع کړو، هغه د دوی فاصله له چی سره مساوي وه؟ د دوی د شعاګانو د دواړو دایرو د شعاګانې سره جمع کړو، دا شعاع له دې شعاع سره جمع کړو. د حالت کې که چېرې له فاصلې سره د مرکزونو له فاصلې سره د دوی دغه مجموعه مساوي شوه، نو موږ تاسې پوهېږو چې دا دواړه دایرې یو له بل سره په یوه نقطه کې مماس دي. نو ګورو چې ډي مساوي کېږي آر جمع آر زبر سره، دغه فاصله مو آر ده شعاع او دغه شعاع مو آر زبر ده. دا دواړه سره جمع کړو مساوي کېږي بېرته له چی سره؟ د دوی له هغه مرکزونو له فاصلې څخه، هغه ډسټنس سره. نو موږ تاسې ویلی شو چې دا دواړه دایرې په دې حالت کې یو له بل سره څه شی دي؟ مماس. په یوه نقطه کې باندنۍ برخه کې، داخلا نه، خارجا یو له بل سره مماس. بل حالت راځو. په دې دریم حالت راځو. که چېرې د دوی هغه فاصله موږ تاسې راواخلو، فاصله یعنې مثلا شعاګان یو له بل څخه تفریق کړو، د آر یو شعاع له آر دوه څخه منفي کړو، یا له آر زبر منفي کړو، له آر څخه آر زبر منفي کړو، او په دې حالت کې له ډي څخه د فاصله کمه شوه، د دوی د شعاګانو د تفریق حاصل له ډي څخه کم شو. د چی څخه کم شو؟ هغه عمومي فاصله چې دغه موږ د مرکزونو فاصله کوو، د ډي د دې څخه کم شو. نو موږ تاسې وایو چې دغه دواړه دایرې یو له بل سره متقاطع دي، یو بل سره یو بل یې قطع کړي دي په دوو نقطو کې، چې یوه نقطه مو هم دلته ده او بله نقطه مو هم دلته ده. یا که چېرې داسې ووایو چې که چېرې د آر فاصله یا شعاع له آر زبر سره جمع کړو، په دې حالت کې د دوی د فاصلې د شعاګانو مجموعه له دغه فاصلې څخه زیاته شوه. د چی څخه؟ یعنې دې فاصله کوچنۍ شوه یا د شعاګانو مجموعه زیاته شوه. د چی څخه؟ د
د دوی د ډسټنس هغه مرکزونو له فاصلې څخه زیاته شوه نو موږ تاسې وایو چې دغو دایرو یو له بل سره په دوو نقطو کې کته کړي دي. دغو دوو دایرو یو له بل سره په دوو نقاطو کې کته کړي دي. ډېره ساده خبره ده. بل وایي که چیرې دوه دایرې راسره کول شوي چې هغو ترمنځ د دوی دوو دایرو د مرکزونو ترمنځ واټن صفر و، یعنې متحد المرکز دایرې وي. متحد المرکز دایرې مخکې موږ تاسې لوستلي وي چې د دوی دواړو مرکزونه عین مرکز وي، یو مرکز یې و. نو معلومدار چې مرکز یو مرکز شو، نو د دوی مرکزونو ترمنځ فاصله صفر شوه. چې د مرکزونو ترمنځ فاصله صفر شوه، دا حالت وګورو نو موږ تاسې وایو چې مرکز نو شعاګانو خپل موږ تاسې نشو راخپله په دې ځای کې. نو موږ تاسې وایو چې دا شعاع او دا شعاع معلومدار دلته د دوی دواړو مرکز عین مرکز راغی. غټه دایره او بله کوچنۍ دایره د دغو دواړو عین مرکز راغی. نو موږ تاسې وایو چې که چیرې ډي یعنې ډسټنس مساوي له صفر سره شو، د دواړو دایرو مرکزونه په عین مرکز کې راغلي، یو مرکز وټاکل شو ورته، د دوی ترمنځ فاصله یعنې ډي مساوي په چی سره ده؟ په صفر سره. نو چې کله د ډي مساوي په صفر سره شوه، د دوو دایرو د مرکزونو ترمنځ فاصله صفر شوه، نو په دې حالت کې موږ تاسې وایو چې دا دواړه دایرې څه دي؟ متحد المرکز دایرې دي. د دوی دواړو ترمنځ مرکز څه دی؟ عین مرکز ده، یو مرکز راځي. بل حالت راځو ته پنځم حالت ده. مخکې موږ تاسې دوې دایرې خارجاً یو له بل سره مماس ولوستلې، دوې دایرې مو یو له بل سره خارجاً مماس ولوستلې. اوس په دا راځدې حالت ته که چیرې داخلاً یو له بل سره مماس وي دایرې، دغه حالت ته موږ تاسې راځو. وایي که چیرې د دغو دواړو دایرو د مرکزونو ترمنځ واټن د هغو د شعاګانو حاصل مطلقه قیمت سره مساوي و، نو د تفریق حاصل یو له بل سره مساوي و. د دواړو شعاګانو د دې دایرې او د دې بلې دایرې د دوی د شعاګانو د تفریق حاصل مطلقه قیمت مساوي له چی سره شو؟ له ډي سره شو. موږ تاسې وایو چې دا دواړه دایرې یو له بل سره داخلاً مماس دي، خارجاً مماس دي، بل هم داخلاً په دایرې کې یو له بل سره په یوه نقطه کې مماس شوي دي. دغه حالتونه موږ تاسې تقریباً د 5 حالتونه مو وڅېړل چې او لومړی حالت مو یوه دایره له بل حالت څخه له بلې دایرې سره هېڅ ګډه نقطه نه لري. دوهم حالت دواړه دایرې له بل سره خارجاً په یوه نقطه کې مماس وي. دریم حالت که چیرې دواړه دایرې له بل سره څه وي؟ دواړه یو بل سره قطع کړي، په دوو نقطو کې د تقاطع راځي. بل هم د دوی له حالت څه و؟ متحد المرکز حالت و. او پنځم حالت مو څه و؟ پنځم حالت مو که چیرې دغه دواړه دایرې وګورو دوی داخلاً یو بل سره مماس وي، په یوه نقطه کې مماس وي، نو موږ تاسې وایو چې د دوی فاصله به څه وي؟ ډي به مساوي وي د دواړو دایرو د شعاګانو د تفریق حاصل د مطلقه قیمت سره. مطلقه قیمت موږ تاسې په تېر ساعت کې هم خبرې باندې وکړې چې مطلقه قیمت هغه قیمت ویل کېږي ثابت قیمت، یعنې علامه یې په نظر کې نه ورسره نیول کېږي، مثبت او منفي په نظر کې نه نیول کېږي. مثبت په نظر کې نیول کېږي چې بېل هغه عدد موږ تاسې څېړو، خو مطلقه قیمت ته موږ تاسې علامه بیخي له صرف نظر ګرځوو، خاص ثابت قیمت موږ تاسې ته په لاس باندې راځي. اوس یوه بېلګه راخیستې ده موږ تاسې ته. وایي که چیرې دوې دایرې داسې رسم کړئ چې لومړۍ دایرې شعاع 6 سانتي متره وي. څو سانتي متره وي؟ د لومړۍ دایرې شعاع 6 سانتي متره وي. د دویمې دایرې او لومړۍ دایرې مرکزونو ترمنځ واټن څومره ده؟ د دغو دواړو دایرو مرکزونو واټن څومره ده؟ 2 سانتي متره ده. لومړۍ دایرې مرکز مو دلته ده او د دویمې دایرې مرکز دغه ده چې د دوی ترمنځ واټن څومره ده؟ 2 سانتي متره ښودل شوی ده. او د دویمې دایرې شعاع د لومړۍ دایرې له شعاع څخه نسبت یې څومره ده؟ 2/3 برابره ده. د دویمې دایرې شعاع د لومړۍ دایرې په نسبت باندې څومره ده؟ 2/3 باندې ده. په دې حالت کې د دې دوو دایرو موقعیت نظر یو بل ته پیدا کړي تاسې. اوس موږ داسې راځو که د لومړنۍ دایرې شعاع په R1 سره او د دویمې دایرې شعاع په R2 سره ونوموو، ویې ښیو، نومان نامګذاري یې کړو په R1 او په R2 سره، نو لرو چې R1 زموږ تاسې څومره ده؟ څومره ده؟ 6 سانتي متره ده. R1 څومره ده؟ دا زرغونه لیکل شوي ده څومره ده؟ 6 سانتي متره ده. اوس نو R2 موږ تاسې موندو، R2 پیدا کړو. R2 مساوي سي
دوی پر د دوی دواړو ترمنځ نسبت څومره 2:3 نسبت په ضرب کې موږ تاسې د لومړنۍ دایرې په شعاع کې بیا ضرب کړو نسبت راخو 2:3 موږ تاسې ضربو په څه شي کې په R1 کې کله چې موږ تاسې دا ضربو نو R2 به مساوي سي 2:3 د R1 پر ځای خپل قیمت راخلو لومړنۍ دایرې شعاع قیمت څومره و 6 سانتي متره نو زموږ تاسې څومره وضع کوو 6 سانتي متره د مراکز R1 څومره د 6 سانتي متره اوس که چیرې موږ تاسې دا 6 له دغه 2 سره ضرب کړو بیا پر 3 تقسیم په هم عین جواب راکړه یعنی 6 ضرب 2 څو کېږي 6 ضرب 2 12 اوس موږ تاسې تقسیموو په څو باندې په 3 باندې څلور حاصل لاسته راکوي یا که یې داسې کړو شپږو ته مخرج یو ورکړو صورت د کسرونو په ضرب کې موږ تاسې لوستلي وو چې صورت ضرب صورت او مخرج ضرب مخرج نو 6 ضرب 2 به څو شي 12 په مخرج کې څو لرو یو ضرب 3 بیرته 3 نو 12 تقسیم پر 3 باندې څو لاسته راکوي څلور موږ تاسې حاصل لاسته راکوي یا که بل حالت موږ تاسې راواخلو د یو له بل سره اختصار کړو 3 او 6 سره اختصار کړو 6 په 3 باندې 2 او 3 په 3 باندې یو نو دلته څو لاسته راغلل موږ تاسې 2 ضرب 2 څلور مخرج څو پاتې دی یو نو څلور چې بیرته موږ تاسې پر یو تقسیم کړو R2 په څو لاسته راسي 4 سانتي متره به موږ تاسې ته په لاس راسي اوس نو وایي څرنګه چې دې مساوي د ډسټنس مساوي د دغو دواړو مرکزونو ترمنځ حالت موږ تاسې ګورو د دغو دواړو مرکزونو ترمنځ حالت اوس پیدا کوو R منفي R2 R1 څو ده R1 6 سانتي متره ده R2 څو ده 4 سانتي متره لاسته راغلی شپږو څخه 4 تفریق څو لاسته راځي 2 سانتي متره مطلقه قیمت تاسو ویلو څومره د دې دواړو تفریق حاصل مطلقه قیمت لاسته راځي کېدای ممکن چې یو ځای کې منفي قیمت لاسته راسي نو هغه منفي علامه موږ تاسې تر نظر ګرځوو ثابت عدد موږ تاسې راخلو نو مطلقه قیمت ده 2 نو اوس که چیرې یو ثابت عدد مطلقه قیمت 2 لاسته راغلو نو ګورو حاصل یې درته څومره دی 2 نو د دغو دواړو مرکزونو ترمنځ د دغو دواړو دایرو مرکزونو ترمنځ فاصله څومره ده 2 سانتي متره موږ تاسې ته لاسته راغلله اوس به نو د دې څه وروسته تاسې ته یو پوښتنه درته وسایلو په دې پوښتنه باندې ځینې جزونه لري هغه به تاسې دایره به ترسیم کړئ شعاع به ورکړئ له هغه څخه وروسته د کوم جزونه دي هغه به تاسې سره حل او فصل مننه